نن زما او د افغانستان غیور ملت لپاره د خوښۍ او ویاړ ورځ ده چې د هېواد د آبادۍ په موخه د یوې سترې زیربنایي پروژې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې سره راټول سوي یو. موږ او تاسو په داسې حال کې د خپلواکۍ د څلورمې کلیزې د لمانځنې په درشل کې یو چې اسلامي امارات په تېرو 4 کلونو کې د اسلامي شریعت د تطبیق او د سیاسي او اقتصادي برخو په ډګر کې ګڼې لاسته راوړنې لرلې دي. له همدې جملې څخه یوه مهمه پروژه د پاشتان بند دی چې نن یې ګټې اخیستنې ته سپارو. د پاشتان بند پروژه د هرات ولایت لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده. تېر کال مې د دې پروژې د پاتې چارو د پیل پر مهال ژمنه درسره کړې وه چې اسلامي امارات به د پاشتان بند پاتې چارې په ټول توان بشپړوي. له نیکه مرغه دا دی د پاشتان بند پاتې چارې بشپړې سوي او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د پاشتان بند په زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې. شاوخوا 450 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او 14,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د پاشتان بند په هرات ولایت کې د وچکالۍ تاثیرات تر یو حده راکموي. د بزګرانو عواید به ورسره زیات شي او د دوی د ژوند سطحه به ورسره لوړه شي. په ټوله کې دا بند د هرات ولایت د آبادۍ او پرمختګ لپاره یوه مهمه پروژه ده. افغانستان د اشغالونو له امله وده نه ده کړې او نه یې اقتصادي واقعي اقتصاد یې د نورو هیوادونو پر مشروطو مرستو ولاړ. د افغانستان اسلامي امارات د هیوادوالو خادم نظام دی. د ټولو ملي پروژو سرته رسول خپل مسؤلیت بولي. موږ هوډ کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت به په رښتینې معنا پیاوړی کوو.